ښځو ته دغه 5 خبرې ډېر خوند ورکوي. لومړی، کله مو چې میرمن له تاسو سره خاندي د خندا صفت یې وکړئ. د مثال په توګه خپلې میرمنې ته ویلی شئ نن دې راته خندلې نه دي، زړه مې بد دی. یو ځل وخانده چې زړه مې خوشحاله شي، چې وخاندي زړه مې باغ باغ شي او دې ته ورته نورې جملې. دویم، میرمنې ته په مستقیم یا غیر مستقیم ډول ووایي دا چې ته له ما سره مینه لرې منندوی دې یم. شاید که ستا پر ځای بل څوک وای دومره مینه به یې نه وای راسره کړې او نه یې زما دومره زړه ساتلی وای. دریم، ښځه زیات د دې لپاره ځان سینګاروي چې د خاوند یې خوښه شي. له سینګار پرته میرمن داسې انګیري هسې نه چې خاوند ورسره مینه او علاقه کمه کړي. نو که چیرته خپلې میرمنې ته ووایي چې بغیر له سینګاره هم ښکلې، یا دا خبره د هغه لپاره یو ځانګړی امتیاز دی او پوهیږي چې خاوند یې له زړه مینه ورسره لري. څلورم، هر انسان په خپل ځان کې ځانګړي مهارتونه لري. که چیرته دغه مهارتونه او استعدادونه وستایل شي نور هم ځواکمن کیږي. ستاسو میرمن هم شاید په ځینو برخو کې خیاطي، نقاشي، شعر لیکل ځانګړي استعداد ولري. له یوې خوا د خپلې میرمنې له دغه استعداد څخه ګټه واخلئ او له بلې خوا یې ستاینه وکړئ چې لا پکې وغوړېږي. پنځم، د ښځې د سر ویښتان د هغې دغه ښکلا لپاره مهم عنصر بلل کیږي. د هغه په ویښتانو لاس ووهئ، ویلوبوئ او ویښتان یې له نورو شیانو سره تشبیه کړئ. لکه شاعران یې په شعر کې تشبیه کې د سر ویښتان ستاینه وکړئ.